شمې غوندې ویلې شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن شمې غوندې ویلې د کورنۍ چارو وزارت پیښو ته د رسیدو او وژنې لوی ریاست نږدې سل ارادې د وژنې وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل. دا غونډه چې د کورنۍ چارو وزارت د وژنې ریاست په انګړ کې جوړه شوې وه، پیښو ته د رسیدو او وژنې رئیس الحاج مولوي حافظ الله انصار، د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معاونیت څخه راغلي هیئتان مولوي رفیع الله رفیع او نورو مسؤلینو ګډون کړی و چې نږدې سل ارادې مختلف ډوله لوی او سپک نوي ترمیم شوي وژونکي موټر پیښو ته د رسیدو د وژنې پر وړاندې د مبارزې په رسماً ګټې اخیستلو ته وسپارل شول. تقریبا ټول ولایتونو کې او ټول بنادرو کې او ټول ولسوالیو کې موږ هغه ځای کې نمایندګي لرو یا آمریتونو او مدیریتونو یونټونه لرو. د موټرانو د زموږ د مجادلوي او اتفاقیوي موټرانو ترمیم دپاره او همکاري شوی و. تقریبا دی 2 میاشت یا کم یا اضافه وخت واخیست و ټول افغانستان کې در 900 عرادجات یا زیاد یا کم در 900 عرادجات هغه موټران چې کار نه ولوېدلی و یا هغه موټران چې تقریبا 1 لک 1.5 لک یا 2 لک روپۍ مصرف درلود، الحمدلله ټولو ترمیم شو. نن چې لکه تاسو وینئ د کابل د مدیریت د اطفایي او د قطعي عملیاتو زموږ استیشنونو څخه او څه کم 100 عرادجات یعنی تقریبا 8 عرادجات نه اضافه څه کم 100 عرادجات ترمیم شوي دي. اوس موږ د شاته د موټران تاسو ګوري موږ د ټول مدیریتونو ته او امریتونو ته کابل ته تقدیم کوو. شمې غوندې ویلې شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن. په همدې ډول د اوروژنې د ریاست د ورکشاپ امیر محب الله د نورو ویجاړو اوروژونکو موټرو د بیا رغېدو ډاډ ورکړ او ویل یکی دو موتورایی که تقریبا 4 ماه 4.5 ماه میشه در اینجا با کمکی معین صاحب ارشد امور وزارت امور داخل امارات اسلامی تقریبا 4 ماه 4.5 ماه میشه که در اینجا یک پروسه چی شده بود جور شده بود. تقریبا 76 اراده موتور جور شده است. 40 اراده آن اطفائیه می باشه، مختلف موتورها بنز و کارگو 550 می باشه و 36 اراده آن موتورهای تیز رفتار می باشه از قبیل چیز رنجر و آیلکس و چیز افرست و موټرای پولدار او لانکروزر اما د جوړ شوی است. همدارنګه پیښو ته د رسیدو او وژنې رئیس او د امنیتي چارو ستر معاونیت مل پلاوي د ورکشاپ له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه او د کارکوونکو د کار ستاینه یې وکړه. هیره دې نه وي چې د وژنې د 100 ارادې د وژونکو موټرو ترمیم د امنیتي چارو ستر معاونیت په مالي ملاتړ او څار لاندې پیښو ته د رسیدو او وژنې د ریاست په ورکشاپ کې ترسره شوي دي چې دا پیښو ته د رسیدو او وژنې د ریاست د ورکشاپ د ځان بساینې پر لور یو لوی ګام دی. شمې غوندې ویلې شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن.